السلام علیکم ملګرو. راشد خان د پاکستان کرکټ لوبډلې ته دعوت یعنی بلنه ورکړې ده چې تاسو راشئ او زموږ سره په افغانستان کابل کې میچونه وکړئ. نو آیا د پاکستان ټیم به افغانستان ته ځي او کنه؟ تاسو اول راشئ د راشد خان نه خبري واورئ، بیا به خبره کوو چې آیا داسې ممکن ده داسې کېدای شي کنه چې د پاکستان ټیم لاړ شي ولته افغانستان سره انټرنیشنل میچونه ترسره کړي. हम सब का एक ख्वाब है कि हम अफगानिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट देखें, वहाँ पे खेली जाए, तभी दुनिया को पता चलेगा कि हमारे मुल्क में जितने भी लोग हैं क्रिकेट से कितना प्यार करते हैं. You will see the love there and you will see the crowd there. You know, we have played there domestic cricket, we saw the crowd coming, but if it's international, it's going to be in different level. But I hope and pray that inshallah that day comes soon that we play. تاسو د راشد خان نه خبري واورئ. څومره هم چې افغانستان کرکټ مینوال دي دا په زړه باندې دا ارمان دی هغه غواړي چې په افغانستان کې هم انټرنیشنل میچونه وشي. یقین وکړئ چې کله هم په افغانستان کې انټرنیشنل میچ ولوبېد نو ټول دنیا به حیرانوي چې د افغانستان خلک او د افغانستان کرکټ مینوال د کرکټ سره څومره مینه لري او څومره خلک د میچ کتلو لپاره ګراوند ته راځي. خاص کر د پاکستان او افغانستان پښتانه خو ډیر زیات جذباتيان دي، کرکټ ډیر زیات خوښوي، کوشش کوي چې د میچ کتلو لپاره ګراوند ته لاړ شي. نو آیا اوس داسې کېدای شي چې د پاکستان کرکټ ټیم لاړ شي افغانستان ته ولته 2-3 شلوریزې لوبې وکړي؟ نو داسې بالکل کېدای شي دا اختیار د پاکستان کرکټ بورډ سره هم دی، خو دې سره دا اختیار د ICC سره دی چې څو پورې ICC په دې باندې دستخط نه وي کړی چې د پاکستان ټیم دې لاړ شي افغانستان ته نو د پاکستان ټیم نشي تللی. انټرنیشنل کرکټ کونسل ICC چې کوم CEO دی کاغذ دستخط وکړي چې د پاکستان ټیم دې لاړ شي افغانستان ته هلته میچونه وکړي نو بیا بالکل د پاکستان کرکټ ټیم چې کوم دی افغانستان ته تللی شي او هلته میچونه ترسره کولی شي. ماشاءالله په نن سبا وخت کې د پاکستان کرکټ بورډ او د افغانستان کرکټ بورډ ډیر پاخه تعلقات دي او بل د راشد خان خبر هم ډیر ځینې سي ځکه چې د راشد خان په پاکستان کرکټ ټیم کې ډیر پاخه مرګري دي، شاهین افریدي، فخر زمان، حارث روب، داسې نور ډیر لوبغاړي. ان شاء الله چې پر روان وخت کې د افغانستان حالات نور هم ټیک شي او د افغانستان کرکټ بورډ او لوبغاړي سره کوشش وکړي او په څه چل باندې انټرنیشنل کرکټ افغانستان ته راولي نو ډیر زیات بخوي. څنګه چې تاسو پاتره پښتانه د کرکټ سره ډیر مینه لري نو زمونږ دا دعا ده چې پاکستان په شانتي افغانستان ته هم انټرنیشنل کرکټ راشي او د افغانستان کرکټ مینوال خپل لوبغاړي په خپل ګراوندونو کې وګوري.